السلام علیکم ګرانو لیدونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګرانو لیدونکو په نننۍ ویډیو کې به هم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او همداشان د 19 کلنې لوبډلې د لوبو په هکله معلومات درکړم. نو ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو لومړی به هم د 19 کلنې ملي لوبډلې د لوبو په هکله معلومات درکړم چې افغان 19 کلنه ملي لوبډله د 19 کلنو ملي لوبډلو د اسیا کپ په لوبو کې ګډون لري. افغانستان پکې خپله لومړنۍ لوبه نن له هندوستان سره ترسره کړه چې هندوستان افغانستان ته په 7 وکټو ماته ورکړه. افغان 19 کلنې لوبډلې د هندوستان 19 کلنې لوبډلې ته د 104 منډو هدف وټاکه چې مقابل کې هغوی د 3 وکټو په تاوان دغه لوبه له افغانستان څخه وګټله او افغانستان ته په 7 وکټو ماتې ورکړه. د 19 کلنو اسیا کپ لوبې چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي، افغانستان پکې له پاکستان، نیپال، انډیا سره په یو ګروپ کې ځای لري چې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له انډیا سره ترسره کړه. دوهمه لوبه به د روانې میاشتې په 10 تاریخ له نیپال سره او وروستۍ د ګروپ وروستۍ لوبه به له پاکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 12 تاریخ ترسره کړي. د دې اسیا کپ په بل ګروپ کې بیا سریلانکا، بنگلادیش، متحده عربي امارات او جاپان ځای لري. او اوس به هم د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبو په هکله معلومات درکړم. افغان ملي لوبډله به د روانه میاشتې په وروستیو کې له متحده عربي اماراتو سره لوبې ترسره کړي. دغه 15 نړیوالې لوبې دي چې پکې 2 50 ورځې لوبې دي چې له متحده عربي اماراتو سره به ترسره شي او ورسره بیا 3 شل ورځې لوبې دي چې افغان لوبډله باید د روانې میاشتې په وروستیو کې له متحده عربي اماراتو سره ترسره کړي. له متحده عربي اماراتو سره دغه لوبو ته افغان کرکټ بورډ لا تر اوسه پورې کومه لوبډله نه ده اعلان کړې. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان، تاسو ټول ته ښه وخت.